دغسې کومه چې نومونه نور هم ډېر زیات دي، خو د افسانې په لوري ځمه. ډېره ښکلې او ډېره خوندوره، ډېره سبق آموزه، ډېره په زړه پورې افسانه ده. د ښاغلي محمد عارف سنګین صاحب د کتاب نوم یې دی د پیریانو ډولۍ، او څو افسانې مې مخکې هم در سره شریکې کړې وې د دې کتاب نه. دغه افسانه هم ډېره ځانګړې افسانه ده. د افسانې نوم دی بدل. نو په دې هیله او په دې امید چې ستاسو خوښه شي، ستاسو پام ورته غواړمه، ستاسو توجه ورته غواړمه. د سیند د غاړې لوخه د هوا له زوره جنوب ته کږه وه. سپوږمۍ د اسمان منځ ته راغلې وه. شیردل کاکا او د هغه مشر زوی په ګڼه لوخه کې ناست و. شیردل کاکا د وړۍ د غوږونو ټوپۍ د پاسه پیړه شړۍ هم تاو کړې وه. یاسر هم ځان په ګرمو جامو او ګرم څادر کې نغښتی و. دوی ځان له د ولاړې لوښې مینځ کې دومره ځای جوړ کړی و چې دواړو پکې خپې غځولې شوې. ځان لاندې لوښه راټوله کړې وه چې هم یې دوی ته لږ څه حرارت ورکولو او هم به د شپې پرې ویده کېدل. د هوا څپې د لوښې نه داسې بیداروونکی اواز را پیدا کړه لکه چې دوی ته دا احساس ورکوي چې تاسو خوب له نه یې راغلي. یاسر ټوپک ځان سره ګرم څادر کې تاو کړ چې سبا به فضلو څه خبر راوړي. هغه تور مخې به د ښار نه راغلی وي او که نه. یاسر وویل شیردل کاکا کېناسته، شړۍ یې تاو کا، ټوپک یې غېږ کې کېښوده. ما چې د خپل پلار او تره بدل اخیسته، نو کړنګ جمي کې مې 8 ورځې شپې په ګنو کې تېرې کړې وې. باران هم و. نن خو یې زموږ 3مه شپه ده. ته بیا وارخطا شوې. د شیردل په خبرو کې غوسه غوندې وه. نه بابا، وارخطا نه یم، یاسر وویل، خو ما ویل فضلو اعتباري دی، دوکه رانه کي. زما د ترور زوی نه دی، د دې کلي ګوارڅي دی. ما ورله د 500 نوټونه ورکړي دي. زما یقین دی چې ده به په دې نه مخکې یو ځای 50,000 روپۍ په لاس کې نه وي راوړلی. مونږ کوم په هغه سړي ولو، هسې هم د کلي څاروي روزانه د سیند غاړې ته راولي. دا یې د پلار نیکه کسب دی. په هغه څوک شک کوي چې موږ لا جاسوسي کوي. کمزوری سړی دی، د دوکې داکې سوچ هم نشي کولی. شیردل کاکا وغځېده، شړۍ یې په سر راښکه لکه چې د یاسر دا خبره پرې ښه نه وي لګېدلې. او یاسر په سوچونو کې 22 کاله وروستو لاړه. په کوم کال چې هغه په کچې کې داخل شوی و، هغه مور سره په غېږ کې ناست و. مور یې په یو لاس دله مړۍ ورکوله او په بل لاس یې په جام کې چای ایښولی. په هغه سترګې پټې کېدې، خو بیا هم ورته دومره یاد و چې مشري ورور کندلې کلبه پرانیسته او ماما یې جغ غاړې ته واچو. له کوره ووتل. د لا مور پیاله خولې ته نه وه نیولې چې ډوبې ډزې وشوې. د مور د لاس نه یې پیاله پرېوته او لږ وخت کې قیامت جوړ شو. 2 کټونه کور ته راننوتل. مور به یې کله په زوی او کله په ورور ورغوړېده. خپل ویښته به یې شوکول، مخ به یې وهلو. د کلي ښځو یې لاسونه نیولي وو. خویندې په ځمکه لوغړېدې. بابا چې لا ځوان و، خو ملا یې په پټکي تړلې وه. د لوښې شغار او د سیند شړار سره د یاسر د وینې رفتار هم تیز شو. په مخ یې 2 تودې اوښکې راغلې او د نوروزي مخامخ کېدو ته بېتابه شو. شیردل کاکا اړخ بدل کړ. یاسر پوه شو چې بابا ویښ دی. بابا ویښې؟ یاسر تپوس وکړ. او بچې، هسې ما دا ویل چې زموږ بدي په څه او کله ونښته؟ یاسر په ویره پوښتنه وکړه. شیردل کاکا لا هم لکه چې خوب نه ورته کېناسته. لوښه یې ملا ته راغونډه کړه چې ډډه ورته ووهي. د ځمکې په یوه ټوټه او د پیړو راسې. بیا لږ سوچ نه پسې وویل، نور خو ډېر نه یم خبر، خو زه لا وړوکی وم. نیا به ځان ته راجوخت کړم، ښکل به یې کړم او ویل به یې دا
بچی به مې د خپل نیکه بدل اخلي. شیردل کاکا سر په زنګون کې خو لکه چې نور هم د څه یادولو کوشش کوي. نو ستا د نیکه بدل چا واخیسته او که نه؟ شیردل کاکا سر وخوځولو. هو، زه داسې غونډی وم چې یوه ورځ مې په لار او تره حجرې ته راننوتل، د حجرې منځ کې ودرېدل، ډزې یې وکړې، ټول دوستان خپلوان ورته غاړه وته او مبارکي یې ورته وویله. پلار مې حجرې نه کور ته روان شه، ما هم ورپسې منډه کړه، مور ته ورغاړه وته، مور مې په سر او تندي ښکلولو او پلار مې سلګو نیولی و. او ستا پلار او تره هم جوړ؟ بیا یاسر وویل هو، دوی هم ډېر زر د دښمنۍ په اور کې ایره شو. شیردل کاکا غړۍ پورته کړه، خو اوس په دغه ټوله کورنۍ کې بل څوک نه دي پاتې. دا یو تورمخې نوروزی دی، پلار او مشرې ورور یې سیند لاهو کړل، هغه بل ورور یې لیونی دی چې دی خدای په ګوتو راکړي نو سا به مې په کلاره وخیږي. شیردل کاکا لاسونه د سر لاندې که، پښې یې اوږدې کړې او اوږده ساه یې راښکه. یوه شېبه خاموشۍ نه پس یاسر وویل بابا، د نوروزي خو 2 زامن هم دي. هو، خو دا زما د نمسي او ستا د زوی د توریالي کار دی. توریال د یاسر 3 کلن زوی و. هسې خو د نوروزي او یاسر په عمر کې دومره فرق نه و، خو دوی دواړو کورنیو به هلکانو له په ورکوټوالي کې ودونه کول او شاید دا د دې دپاره چې مټې یې ډېرې شي. د یاسر پرله پسې 3 لوڼه شوي وې او توریال د خویندو نه کشر و. د سیند د غاړې هوا ولاړه او یوازې د سیند شور د پلار او زوی ملګری و. شیردل کاکا په ناسته شړۍ په سر خوره کړه او زوی ته یې وویل اوده شه. یاسر خپې اوږدې کړې او څادر یې راښ کړه. هغه د 2 شپو او ورځو شوګیره و. سترګې یې ورغلې. سهار چې د یاسر سترګې وغړېدې نو د سیند د شور سره یې د بابا د تسپو ټک ټک واورېده. هغه پوه شو چې بابا شپه په سترګو کې تېره کړې ده. هغه کېناسته، په څادر او جامو پورې نښتې لوښه یې جدا کوله چې د فضلو د سپي د ګونګروګانو شرنګار یې واورېده. شیردل کاکا زوی ته وکتل. هغه زر ټوپک سنبال که او لوښې ته ننوته. د لوښې شغار او د فضلو د سپي د ګونګروګانو شرنګار ورو ورو رانږدې کېده. فضلو راښکاره شه. شیردل کاکا ورته د ناستې اشاره وکړه. د یاسر هم چې تسلي وشوه نو د لوښې نه راووته. فضلو د څادر نه په پلاستیکي بوتل راوویسته چې دوی له یې پکې چای راوړی وي. بیا یې د څادر د پیس کې نه 2 پراټې راخلاصې کړې. یاسر 2 پیالې راواخیستې، د بوتل نه یې ډکې کړې. چای ډېرې ګرمې نه وې. شیردل کاکا فضلو ته وکتل. فضلو پوه شه، د 2 پیالو نه یو ګوټ وکړه، بیا 2 پراټو نه یې 2 مړۍ وشوکولې. فضلو 2 وخوړې او مسکې شه. ویلې نوروزی راغلی دی، ما پخپله ولیده. بېګله به تاسو پسې راځم. د لارې په سر مې د ګنو پټی خوښ کړی دی. سبا سهار به د نوروزي د ژوند آخري سحر وي. اوس په قراره چای وڅښئ او زه درنه لاړم. فضلو پاڅېده او د واسکټ د جیب نه یې د موبایل بیټرۍ راوویسته. یاسر ته یې ورکړه. ویلې پوره چارج ده او روان شه. دا ورځ هم د نورو ورځو په شان تېره شوه. یاسر په موبایل کې بیټرۍ بدله کړې وه. د شپې 1:30 بجه موبایل ورپېدو. یاسر موبایل ته وکتل. ویې ویل د فضلو نمبر دی او دې سره ټوپک په لاس لوښې ته ننوتو. لږ وخت پس لوښه کې کاشار شروع شو. شیردل کاکا کشاري طرف ته ځیر و، ځان یې سنبال کړی و چې د نږدې نه نرۍ رڼا ښکاره شوه. فضلو سلام واچولو. شیردل کاکا ځواب ورکړو. فضلو پوښتنه وکړه تیار یې؟ شیردل کاکا وی هو. فضلو ویل راځئ. فضلو مخکې شو، شیردل کاکا ورپسې او لږه فاصله ترمنځ یاسر ورپسې شو. لوښې نه ووتل. لږ شان خالي میدان نه پس ګنو ته ننوتل. تقریبا د نیمې ګنټې نه پس فضلو ودرېده. ویلې دا ستاسو د ناستې ځای دی. بیا یې وویل راځئ. د 6-8 د بچو نه وړاندې لار ښکاره شوه. 3 واړه لار ته ووتل. یاسر د خپل ټوپک شپېلۍ د فضلو د ولو منځ ته برابره کړې وه. شیردل کاکا د سپوږمۍ په رڼا کې د لار 2 اړخ ته د بوټو او لښتو جایزه واخیسته. فضلو یې هم د هغه ځای نه رخصت کړه. پلار او زوی ګنو ته ننوته، خو کوم ځای چې ورته فضلو ښودلی و د هغې نه چپ اړخ ته 2-4 پټي بېرته لاړل.
یاسر هلته کېنولو او خپله یو وار بیا لارې ته ووته. ښه پوره جاج یې واخیسته او بیا راغلو او د یاسر نه لږه فاصله کې کېناسته. شیردل کاکا عضوي ته د خپلې تجربې په رڼا کې لارښودنه کوله. زه به درته لار سمبال کم او ته به نوروزی ختم کړي. چې هیبت په ځان رانه په حوصله به چارجر بدل کې یو هوایي ډز به کې او واپس به ګنو ته ننوځي. زه به در پسې یم او په خپله لاره به ځو. شیردل کاکا دا خبرې دومره ورو کولې چې په مشکله یاسر اورېدې، خو بیا هم ورته یاسر وویل پوه شوم بابا پوه شوم. د لارې سر دی ډېرې خبرې ښې نه دي. صحیح ده شیردل کاکا وویل، خو موبایل ته خیال کوه چې موکه رانه خطا نه شي او دواړو ساګانې راښکي. شپه تېره شوه. د سحر رڼا ولګېده. په لاره کې د کس نیم د پښو کشار، د سایکل نیم د تېرېدو اواز هم راتله. ورو د سایکلونو سره د موټر سایکلونو، چنګچیانو او د ماشومانو شور هم زیاتېده. پلار او زوی غوږ ساره ښکلي ناست وو. دوه سترګې څلور کړې وې چې د یاسر موبایل ورپېده. هغه موبایل وکته، ویلې بابا راغی. دواړه په تلوار ګنو نه ووتل. بابا ځان د لارې هغه غاړې ته ورسولو، یاسر دې غاړې ته ودرېده. دواړه چمتو ولاړو چې نوروز په موټرسایکل سور د ګوټپیر نه راتاو شو. د موټرسایکل په سیف ګارډ کې دوه وړې بستې ځوړندې وې. دوه واړه ماشومان په وروستو سیټ ناست وو. یاسر یو اسمان لړزونکې چیغه وکړه، نوروزیه ودرېږه، نور ستا ژوند ختم شه. نوروزه چې یاسر ټوپک په لاس خپله مخامخ ولیدو نو په هیبت یې بریک په ښه زور کا. موټرسایکل بند شو. د نوروزي مرۍ بند شوه. په اشاره یې شاته ماشومانو ته لاس ونیو. راکوزېږه وړو سره کار نه لرم، یاسر وویل. خو واړه د پلار نه مخکې راکوز شوي وو. چې پلار یې راکوز شه، دواړه یې د پښو نه راتاو شو. چغې یې وهلې. د یاسر د ټوپک شپېلې د نوروز د زړه د پاسه وه. خو د ماشومانو چغې هم د زړه نه پورې راپورې وتې. په ځوړنده وړو بستو یې هم نظر چورلېده. چې شیردل کاکا پرې چغه کا، وله کنه و کور دې ړنګ شه وله. بیا بل غږ، بیړې چپه وله. خو د یاسر ګوته ماشې ته نه ورتله. پلار یې پوه شو چې د زوی نه مې پوره نه شوه، نو خپله را روان شو. خو یاسر چې شاته وکتل نو د نوروزي مخې ته شه. نه بابا، په دې دوو وړو او خپل توریال رحم وکړه. دا بې ګناه نسل د دښمنۍ د دې اور نه راوباسه. آخر تر شو او نور څومره نسلونه به زموږ په دې اور کې سوځېږي. د شیردل کاکا سترګې لکه د انګار سرې وې. کله به یې یاسر ته کتل او کله نوروزي ته، کله به یې د ماشومانو لړزېدونکو وجودونو ته او کله د هغوی وړو بستو ته. په عجیبه شش و پنج کې و، لکه د بت په ځای ولاړو. که په ټول وجود کې په څه کې حرکت و نو هغه سترګې وې چې اوترې چاپېره چورلېدې. ورو غوندې یاسر د لاس نه ونیو او ګنو ته واپس روان شو.